السلام علیکم دوستانو. د کوروالي کولو نه مخکې درې کارونه چې هره ښځه او خاوند یې باید خامخا وکړي او ځانونه ترې خبر وساتي. که دا درې کارونه د کوروالي نه مخکې وکړل شي نو بېشکه چې ښځه او خاوند به خوندور کوروالی وکړي او داسې کولو سره به یې ترمنځ مینه نوره هم زیاته شي. ویډیو تر اخره وګورئ، ډېر په زړه پورې او نوي معلومات در سره شریکوم. دوستانو، ښځه او خاوند د یو نوي کور او نوي ژوند بنیاد یادیږي او رښتیا هم دغسې ده، ځکه چې یو خوشحاله کورنۍ د اولادونو په پرورش کې ښه رول لوبوي. خو د اولاد پیدایش لپاره د کوروالي اړیکه ډېره زیاته مهمه او ضروري ده چې په ښه طریقه سره ترسره شي. په وړومبي سر کې چې د ښځې او خاوند د کوروالي لپاره ډېره مهمه او ضروري خبره ده، هغه د کوروالي لپاره د وخت انتخاب کول دي، یعنی وخت ټاکل دي. قدرمنو زیات خلک داسې کوي چې کله یې کوروالي ته زړه وشي نو هغه وخت ښځې ته وایي او د کوروالي کولو اراده کوي، چې داسې کول هیڅ ښه اثر نه لري. باید داسې وکړل شي چې کله د کوروالي کولو نیت وي نو د سحر نه د خپل میرمنې ته ووایي چې نن شپه به د کوروالي اړیکه ترسره کوو. نو په داسې کولو سره به ښځه هم ځان له مخکې نه تیاروي، عطر به لګوي، ځان به ښکلی کوي، میک اپ به کوي او سړی به هم داسې ځان تیاروي. نو دواړه به په ښه طریقې سره په مینه کوروالی ترسره کړي. په داسې کولو سره یو ښه اړیکه ترسره کیدلی شي. دویمه خبره دا چې هر کله کوروالی کوئ نو د تیز بلب، لایټ یا برق استعمال مه کوئ، ځکه چې دا ښه کار نه دی. اسلامي اصول او طریقه هم داسې ده چې که په تته رڼا کې یا په تیاره کې کوروالی وکړل شي نو ډېره به ښه وي، ځکه چې د سړي او ښځې د یو بل شرمګاه یا مخصوص اندامونو ته کتلو سره مرضونه هم را پیدا کېدلی شي. دریم دا چې کوشش وکړئ د کوروالي نه نیم ساعت وروسته ولامبئ، ځکه د کوروالي نه وروسته غسل کول د وجود د وینې ګردش سموي او برابروي او د انسان وجود ورسره تازه کیږي. او بله فایده دا هم ده چې انسان ورسره پاک او صفا کیږي او د خراب او ګندګۍ د حالت نه راوځي. دوستانو، دا د کوروالي کولو د آدابو په باره کې معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل او تر تاسو مو در ورسول. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خامخا خوښه شوې وي. در سره لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره معلوماتي ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. تر بیا د لوی الله په امان.